شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وار بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو ته نیغ په نیغه مخاطب دی په دغه هیله چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د صحت په کالو به مزین وي. قدرمندو کتونکو اوریدونکو هر څومره که د مروت غرونه د ګلونو نه خالي او د شینکي نه عاري دي، خو بیا هم دغه ځمکې داسې شخصیتونه پیدا کړي دي چې د هغوی د فکرونو په ګلونو باندې دغه فضا معطره ده او د دوی دغه علمي دریاب له وجې دغه ځمکه دومره زرخیزه شوې ده چې دغه د مروتو د اوچه ډاګه د ګلستان نه کمه نه ښکاري. د شیخ سادي د ګلستان هغه امین او شارح ورته زه ووایم او د هغې نه علاوه د حافظ هغه د میخانې ساقي او د عبدالقادر بیدل د زړه درزا او د کلیم کاشانی منونکې او د عربي ادب شارح حضرت شیخ علامه فیض الرحمن حقانی صاحب هغوی را سره نن په پروګرام کې ناستې کړې دی. هغوی سره به د هغوی په ژوند او فن باندې خبرې کوو. حضرت د ټولو نه لاول خو زه تاسو ته په خپل همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. امین. خوشحاله شو حضرت تاسو سره د ناستې موقع په لاس باندې راغله. حضرت د روایاتو مطابق په زما لومبۍ پوښتنه دغه وي چې د حضرت شیخ صاحب پیدایش په کومه خوره او په کوم سن کې وشو او ابتدایي زده کړې له کوم ځای نه او تر کومه حده پورې وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وبارک وسلم علیه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. د عاجز بنده چې تاسو ته مخاطب ده، د دې پیدایش په 22 فروری 1973 کې د لکی مروت شهر سره 3 کیلومیټر تقریبا آباد مشرق طرف ته یو کلی د دبک مندرخیل په نام باندې په دې کلي کې د پیدایش د یو زمیندار کورنۍ کې د والد محترم بالکل یعنی یو عام زمیندار سړی و، وفات ته خضر خان رحمه الله د هغه په کور کې دا مقصد دا دی چې پیدایش شوی. بیا د مونږ په کلي کې د مونږ استاد محترم حضرت مولانا نور کمال صاحب دیوبندی نور الله مرقده دا ډیر لوی عبقري شخصیت و چې کله مفتی محمد شفیع صاحب نور الله مرقده هغه پاکستان اول حج ته نو دا د علمی پایه وه، بخاری شریف د پړاو کاو د هغه. بیا چې کله مولانا رسول خان صاحب هزاروي چې استاد الکل فی الکل به ورته ویله، په هغه دور کې چې کله اشرفیه کې لاهور کې و نو هلته د مونږ استاد محترم طحاوي شریف او دا کتابونه لوی منتهی کتابونه پړاو کول او د دیوبند فاضل او ډیر عبقري او قابل سړی و. نو د ماشوموالي نه الله تعالی د والد صاحب هغه توجهاتو برکت و، د علماو خادم و. نو د ماشوموالي نه والد صاحب زه د هغه په جولۍ کې وغورځون او د هغې خدمتونو او د هغې اجرې مقصد ناستی ولاړي او بیا د هغه فرزند مبارک لا بقای د حیات ته خدای پاک دی اوږد ژوند سره د صحت و عافیت ورکي. استاد محترم مولانا عبدالاحد صاحب اشرفی د هغې په تربیت کې بیا ما د علمي د دې سفر آغاز وکړ. بیا د هغه نه بعده زه د مونږ علاقې ماینازه اداره د لکی مروت په شهر کې دارالعلوم اسلامیه لکی مروت په نام سره چې په هغه دور کې په دې ادارې کې ډیر مایناز اساتذه کرام و چې د من جمله د هغه اساتذه کرامو نه د مونږ د استاد محترم مولانا نور کمال دیوبندی صاحب هم و، استاد محترم حضرت مولانا مفتی حمید الله جان صاحب نور الله مرقده چې کله شیخ موسی خان صاحب رحمه الله وفات سه نو ترمذی شریفی بیا په جامع اشرفیه کې دخودله دغه پایې سره د مفتی حمید الله جان صاحب د استاد حضرت مولانا مفتی حبیب الله صاحب
نور الله مرقده او استاد محترم حضرت مولانا اصلاح الدین صاحب او اوس هم هغې مدرسې کې شیخ الحدیث ته استاد محترم حضرت مولانا الطاف الرحمن صاحب بقید حیات ته داسې لویو خلکو هغه مجلس کې او تربیت کې بیا مونږ مقصد دا ده چې پالنه شوې ده او مونږ د دو خلکو دپاره چې کوم وفات دي دعا ګویو او د رحمت دعاګانې ورته کو چې کوم بقید حیات دي د اوږد عمر سره د صحت و عافیت دعاګانې خپلو استادانو ته کو